راځو بیا ایم ایس پینټ پروګرام خلاصو. نن زموږ درس ایم ایس پینټ پروګرام کې هوم مینو ده. د دې لپاره اول موږ سره هوم مینو کې کلایپ بورډ دی، ایمیج، ټول، شیپس او کلرز دي. ټول نه مخکې راځم دلته یو شکل رسموم. دا شیپس ما رسم کو، صحیح شو. دلته موږ سره اول هوم کې کټ کاپي دی. کټ هم کار نه کوي، کاپي هم کار نه کوي. د دې لپاره چې دا دواړه فایل شي باید یو څه ځای سلیکټ کړي. راځم دلته سلیکټ او دا ځای مې سلیکټ کړو. غواړې دا کټ شي، راځه کټ باندې کلیک. هغه څه شو، هغه ځای نه کټ شو. کنټرول زیډ انډو. غواړې دا ځای کاپي شي، بل ځای ته دا پکار دی، راځه ورته کاپي. بیا راوستل غواړې پیسټ کلیک کړه، دا ګوره مونږ ته راغی، بله کاپي دلته راغله، بل ځای کې ته پکار ده. بله کاپي هم پکار ده، پیسټ کلیک ګوره بل کاپي دلته جوړ شو پکې. بله کاپي هم پکار ده، پیسټ کلیک کړه، بله کاپي هم مونږ سره جوړه شوه. یعنی کټ یو شی یو ځای نه لرې کوي، بل ځای ته راوړي. کاپي یو شی یو ځای کې وي، بل ځای ته هم راوړي. پیسټ څه کار کوي، څه چې تا کټ کړي یا کاپي کړي هغه مونږ ته راوړي. د پیسټ نه لاندې مونږ سره یو بل آپشن دی، پیسټ فرام. پیسټ فرام که غواړئ تاسو د خپل صفحه کې په زرهاو په سلهاو یعنې د یو نه زیات تصویران راوړئ، نو بیا مونږ د پیسټ فرام نه کار اخلو. لکه ګوره دا تصویران مونږ سره شته، بل تصویر هم خلاصول غواړم، زه ورته یم چېرې دا دې هم راشي. اوپن کلیک ګوره هغه هم راغی. بل دې هم پکار دی، راځه دلته پیسټ فرام باندې کلیک کړه. بل عکس ما ته پکار دی، مای پکچر نه. مای پکچر باندې چې کلیک وکړو دلته مای ډاکومنټ کې ورته یم چې مای پکچر باندې کلیک کړه. څنګه نشته بګې څنګه، خو خیر پر صورت باندې نور عکسونه تاسو سره کنه هغه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، هغه کولی شئ اوپن کولی شئ. یو څوک درنه تپوس کوي چې وروره د اوپن خو دا کار خو اوپن کې ته ورته چې ما سره مثلا دلته یو شکل دی، دا شکل، نو زه چې کله بل عکس اوپن کوم نو دا شکل به ختمیږي. ګوره دا مې خلاص کړو. ما ته وایي هغه سیف کول غواړې که نه سیف کوې چې لرې کړم درته. یعنې یو اوپن باندې ته نشي کولی چې یو فایل کې 20 دانې تصویران راوړي، یو نه زیات تصویران خلاص کړي. مګر پیسټ فرام باندې تاسو کولی شئ چې څو دانې عکسونه دا مې خلاص کړی، بل هم خلاصوم، هماغه بله کاپي مې خلاص کړه، بل هم خلاصول غواړئ، پر زرهاو عکسونه تاسو خلاصولی شئ. دا د څه کارو، د پیسټ فرام کارو. بل موږ سره ایمیج مینو کې، ایمیج پارټس کې موږ سره اول سلیکټ ټولز دی. اول موږ سره ریکټینګل سلیکشن دی. غواړئ یو څه منظم سلیکټ کړئ. دا وګورئ مثلا دا مستطیل شو پکې او دا مربع، کوم شکل کې سلیکټ کول غواړئ. دا اوس که ډیلیټ کې ډیلیټ کیږي، او که تاسو وایئ چې دا کټ کوم دا ځای سلیکټ کړئ، خو موف کړئ، دا کټ شو هغه ځای نه صحیح شوه. نور کاپي وباسئ، کاپي کړئ ورته. ورپسې موږ سره فری فارم سلیکشن دی. دا څه کار کوي، منظم ستا په خوښه باندې سلیکشن کوي. فری فارم مطلب دا دی لکه قلم غوندې چې کوم ځای باندې تاسو خپله غواړئ هغه ځای سلیکټ کولی شئ. صحیح شو. دا وګورئ دا ګډ وډ سلیکشن دی. دا چې دی منظم دی او دا چې دی ګډ وډ ستا په خوښه باندې کار کوي. داسې لاړ شه، داسې لاړ شه، دا دونه ځای سلیکټ کوه بس. دا څه وکړه، دې ته فری فارم سلیکشن وایي. ورپسې موږ سره بل دی سلیکټ آل، خو پوهېږي چې ټول څومره ایمیج چې کرنټ فایل کې موږ سره موجوده فایل کې هغه ټول سلیکټ کوي موږ ته. بل هغه نه وروسته لاندې موږ سره بل دی انورټ سلیکشن. لکه ګوره دلته زه راغلم، ما دونه ځای سلیکټ کوي، دونه ځای. تاسو غواړئ چې دا ځای سلیکټ نه شي، د ده سرچپه مطلب دا سلیکټ نه شي، دې نه اخوا چې څومره دی دا ټول سلیکټ شي. دا کوم ځای چې ما سلیکټ کړی د دې دا پاتې شي، دا سلیکټ نه شي، نور سلیکټ شي. راځه انورټ سلیکشن باندې کلیک، معکوس. صحیح شوه، سرچپه هغه ګوره هغه ځای پاتې دی او دا نور تصویر موږ سره څه شو، سلیکټ شو. او بل ټرانسپیرنټي سلیکشن دی موږ سره ډیلیټ، خو پوهېږئ چې تاسو کوم ځای تاسو سلیکټ کړی هغه څه کوي، ډیلیټ کوي درته. او پاتې شو موږ سره ټرانسپیرنټي سلیکشن. غواړئ ټرانسپیرنټي سلیکشن وکړئ هم تاسو کولی شئ. خبره پوه شوئ. دې نه وروسته موږ سره دلته راغلم، دا شکل مې رسم کو. ورپسې موږ سره کراپ ټول دی. کراپ ټول ګوره کار نه کوي. کراپ ټول اول چې ځای سلیکټ کړئ نو دا هم کار کوي. کراپ ټول څه دپاره پکاري، ګوره لکه تاسو غواړئ چې ما ته دونه شکل پکار دی، نور نه دی پکار، نور ختم کړه. دې پیج کې څومره عکسونه دي، نو راځه کراپ ټول باندې کلیک کړه، هغه به پرېږدي تا ته، نور به ټول ختم کړي. صحیح شوه. دا د څه کار و، دا د کراپ ټول کار و موږ سره. بل موږ سره دی پکې ریسایز اینډ سکیو. تاسو غواړئ لکه زه دلته راځم، دا ډیلیټ کوم، یو شیپ رسموم، شکل ځان نه، دا شکل ما رسم که دا شیپ، دې ته مې داسې کلر هم ورته ورکړو، مثلا لارم دا کلر مې ورته واخیستو. اوس دا ما سلیکټ کو، دا مې دونه سلیکټ کو. اوس تاسو غواړئ دا سکیو کوئ. راځه دلته سکیو ته چې لاړئ، ګوره دوه خبرې، یو ریسایز دی، دا سایز غټوي، ورټیکل هورزنټل، افقي عمودي د سایز څه کوي، غټوي درته. بل موږ سره سکیو دی. سکیو دا تصویر دی کونج نه او د بل کونج نه څه کوي، کش کوي. لکه زه راغلم اول ما ته وایي چې دا سایز چې ته د دې غټی کنه دا پرسنټیج باندې تا ته پکار دی که پکسل باندې که پرسنټیج، زه ورته پرسنټیج باندې. ګوره ما ته وایي هورزنټل د سایز 100 دی، زه ورته چې دا 120 کا 120 کا، انټر کلیک ګوره ورټیکل او هورزنټل دواړه غټ شو.
کته غواړي چې یو هوريزونټل غټول غواړم نو ورټیکل نه غواړم دې آپشن نه کلیک لري ځکه په دې کې تا کلیک کړی نو یو سایز چې غټي دا بل سایز خپل غټيږي ځکه وتا غواړم چې ورټیکل هوريزونټل یو سولوشل شي او نور خپل حالت کې اوکې کلیک اوس وګورئ دا سي غټ شو او عمودي چې دی ورټیکل چې خپل حالت کې پاتې شو او که غواړي دوار چینج نو بیا دې باندې کلیک کې بل موږ سره دی ګوره اسکیو دې کوم چې د عکس کش کول غواړي دویش دلته به ورته اندازه کم ورکوي ولې ځکه دا اندازه پرسنټیج باندې ده او دا چې په ډیګري باندې ده او ډیګري نسبت پرسنټیج ته زیات اوکې کلیک وګوره دونه کش کړي خو کونج دی کش کړي کونج نه دی بل لاندې کونج نه څومره کش کول غواړي ته یو لس اوکې کلیک کړه اوس وګوره یو لس په اندازه دا لاندې شکل نه هم کش کو خبر پوه شوي بل سیپس مونږ سره روټیټ دی روټیټ کې دا عکس زه څه کوم ډیلیټ کوم راغلم دلته مې یو شکل مې رسم کړه دا شکل شو مثلا اوس دا غواړم څه کوم دونه ځای مې سلیکټ کړ دا روټیټ کوم تاو کوم داسې څومره تاول غواړئ دلته چې راغله زه ورته وایم چې یاره یو سلو اتیا درجې 90 درجې لیفټ خواته 90 درجې رایټ خواته ګوره مختلف سایزونه دي که نه او که ته غواړې چې نه عمودي بره نه لاندې لاندې نه بره او که غواړې ښي طرف نه چپ طرف ته او چپ طرف نه ښي طرف ګوره تاسو ته صحیح نه معلومیږي زه راځم دلته څه چل مې وکړه شیپ ته راغلم دا شکل مې رسم کو صحیح شوه او دې منځ کې مې بل شکل هم رسم کو دلته راغلم یو مې دا رسم کو پکې او بیا هم په دې کلیک کو بل مې دې خوا دا رسم کو صحیح شوه او دا مې رسم کو او هغه نه لاندې مې داسې چلو که دا لاین مې رسم کې بیا لاړم داسې لاین مې واغستو اوس دا ما سلیکټ که تاسو دلته راغلی دی روټیټ کې ورټیکل د کلیک بر نه لاندې راځي او لاندې نه بر راځي او که غواړئ ښي نه چپ طرف ته چپ نه ښي طرف ته بدل شي بیا په دې کلیک ګوره ښي نه چپ او چپ نه ښي طرف ته بدل شي صحیح شوه بل خو دا پنسل دی مونږ سره څه لیکل میکل کول غواړئ دې پنسل باندې تاسو ټیکس ایډیټینګ کولی شي لیکل کولی شي یعنې صحیح شوه د دې لپاره مونږ د پنسل نه کار اخلو او دا خو مونږ سره دی پکې فل کلر دې باندې تاسو فلنګ کولی شئ تاسو ته مثلا دا کلر خوښ شو دلته کلیک کړئ هغه ځای څه کوي فل کوي هغه کلر باندې ته صحیح شوه او دا خو ټیکس دپاره استعمالوي څه ټیکس لیکئ راځئ کلیک دلته مثلا زه لیکم چې دس ایز د پکچر دا یو پکچر دی سایز غټول غواړئ ورکوټې کول غواړئ ډیزاین تاسو هم کولی شئ سایز ورکوټې او غټ کړئ صحیح شوه خو دلته ګوره زه راغزم بیا دلته د تصویر دلته راغلم دا ای مې واخیست تصویر باندې زه لیکل کول غواړم دلته مې ولیکه خان ایز فرام افغانستان دا مې ورته ولیکه او د کلر مې چینج کو نو اوس تاسو وګوره دلته دا لیکل چې زه کوم دا لاندې شکل نه خرابېږي که چېرې تاسو اوپیکیو د څه دې باندې تاسو کلیک کړی اوپکیو باندې اوپیکیو دې باندې تاسو کلیک کړی نو دا شکل لاندې خرابېږي او که چېرې تاسو ټرانسپیرنټ باندې کلیک کړی نو دا شکل لاندې بیا نه خرابېږي صحیح شوه ټرانسپیرنټ او اوپکیو باندې اوپیکیو څه فرق لري دا چې په دې تاسو کلیک کړی شکل خرابېږي او دا چې تاسو کلیک کړی شکل نه خرابېږي دا موږ سره ټیکس بل خو ایرسر د تخته پاک تاسو غواړئ کوم ځای پاک کړئ او دا غټول غواړئ تخته پاک کنټرول پلس باندې کلیک کړئ غټېږي دا تخته پاک ګورئ او کنټرول ماینس باندې څه کېږي دا ورکاوټ کېږي صحیح شوه دا د انکریز او ډیکریزمنټ یعنی شکل غټول ورکوټي کول بل موږ سره ګوره آی ډراپر ټول دی لکه دلته راځم یو شکل مې دلته رسم کو بل دلته او بل دلته دونه شکلونه مې رسم کړو دې اول ته راغلم ما داسې کلر ورکوي فل کلر مې ورته دا واغستو او دې بل ته راغلم صحیح شوه دې بل ته مې داسې کلر ورکړو لاړم دې بل ته مې داسې کلر ورکړو دې بل دپاره مې داسې کلر ورکړو اوس غواړې د یو کلر بل ته ویسه راځه آی ډراپر ټول باندې کلیک مثلا دا کلر تا ته پکار دی دا چېرته وړې دلته وړم هلته راغی ګوره بیا آی ډراپر ټول باندې کلیک مثلا دا کلر وړم چېرته دلته وړم ودې کتو دا د آی ډراپر ټول څه وظیفه و پکې بل دا خو موږ سره زوم دی غواړئ دا څه شي تصویر تا سره زوم ان او زوم آوټ کې ګوره اوس زوم کوي صحیح شوه او بیرته زوم آوټ ډیزاین تاسو هم کولی شئ ورپسې موږ سره برش دی مختلف برشونه دي کوم برش تاسو ته پکاري تاسو یوز کولی شئ هغه دلته ګوره ټیکس ایډیټینګ دپاره خبره پوه شوئ او دې خوا ته موږ سره شیپ دي شکلونه دي مختلف شکلونه کوم شکل تاسو ته پکارېږي تاسو دوی هغه یوز کولی شئ دلته صحیح شوه ښه دلته شیپ سره سایډ کې موږ سره ګوره یو آوټلاین دی آوټلاین کلر بل فل کلر لکه زه دلته راغلم په دې آوټلاین باندې کلیک کوم ما ورته ویل چې یاره دلته دا سولایډ کلر مې واغست
دلته دا کلر چې دی آوټلاین دپاره دی مثلا دا کلر مې واغسته او دې کلر باندې مې کلیک کړ دا کلر ما داسې واغستو نو زه چې اوس ګوره کله شیپ دلته م راغلم ما ورته دا رنګ واغستو او دلته راغلم دلته مې دا کلر واغستو اوس چې زه کله شیپ رسموم ګوره ښه د هغه مینځ به څه رقم راځي او دا ګوره مینځ داسې دا د آوټلاین کلر دی او دا فل کلر ځکه ولې دلته ما ورته واغستو ته د دې آوټلاین کلر چینج کولی شي کوم سټایل کې غواړې دا سټایل کې دا فل کلر کوم سټایل کې غواړې دا سټایل کې کوم سټایل کې مثلا دا سټایل ما ورته واغستو صحیح شوه یعنې دا کلر دا شیان چې یو موږ سره آوټلاین دی آوټلاین ته څه رقم کلر کومه څه غواړې او بل موږ سره فل دی او فل څه رقم غواړې او دا کلرونه چې دي دا موږ سره دا د آوټلاین دپاره دی او دا موږ سره د فل لپاره که چېرته غواړئ د سایز غټ شي ورکوډ شي د لاین تاسو دی چې ورکوډ کولی غټولی هم د هغه سایز هم شي صحیح شوه او دې خو د موږ سره مختلف کلرونه دي نور کلر خوښول غواړئ دلته راځه مختلف نور کلرونه دي صحیح شوه په دې کلیک آرټ دلته به راشي او بیا وکې کلیک هلته به څه شي هغه چینج شي پکې بله خبره ډېره مهمه موږ سره دا ده نوی پیج مې واغسته دلته زه راغلم شیپ مې رسم کړو یو شیپ دا شو بل دا شو بل دا شو بل دا شو بعضې کسان تا ته وایي چې یاره یو ټایم کې تاسو 3 کلر استعمالولی شئ او یو خو مثلا دلته راغلم دا کلر مې دلته واغستو او دلته لاړم دې دپاره مې دا کلر واغستو صحیح شوه ګوره او رایټ ښه اوس ګوره زه چې کله دلته راشم فیل ته رایټ کلیک وکړم دا کلر راځي او لیفټ کلیک چې وکړم دا کلر راځي دا رایټ کلیک باندې راځي او دا کلر موږ ته په لیفټ کلیک باندې راځي صحیح شوه او بل موږ په کنټرول باندې هم کلر اغوستلی شو ګوره لکه څنګه زه راړم دلته دا خالي ځای ته یو خو مې دا کلر واغست صحیح شوه او بل دی باندې کلیک کړی ته مې داسې کلر واخیسته بل مې ورسره کنټرول نیو دا کلر مې واخیستو نو زه چې اوس ګوره کله رایټ کلیک کوم دا کلر راځي لیفټ کلیک کوم دا کلر راځي صحیح شوه او چې کنټرول سره ونیسم بیا بل رقم کلر راځي صحیح شوه یعنې 3 قسمه کلر تاسو هم یوز کولی شئ ورپسې موږ سره ویو مینو دا ویو مینو خو ما تاسو ته ویل چې زوم ان دی پکې او زوم آوټ دی او دا خو 100% کوي سایز د دې زوم د دې پیج او بل رولر غواړئ نه غواړئ ګریډ لاین غواړئ نه غواړئ سټیټس بار دا ځای غواړئ که نه غواړئ صحیح شوه او فل سکرین کې دا پیج ستاسو پکچر ښیي درته او تمنل کار نه کړي دا چې کله تاسو زوم ان کوئ زیات نو هغه آن کېږي تمنل باندې کلیک دا در راغی نو زه چې کله هلته ایډیټینګ کوم نو هغه ټول هلته موږ ته څه کېږي معلومیږي هغه څه کېږي تمنل نه غواړئ کلیک لرې کا بیرته دا ما 100 کو دا موږ سره څه ایم ایس پینټ پروګرام